بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم د مارونو خویندو چې ټول به ښه د صحت په جامه کې به یئ. د یو بلې دعا د یو بلې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د مارونو خویندو نن زه تاسو ته د تمامو حاجتونو د پوروالي دپاره یوه ډیره بهترینه او اسانه دعا ښایم. د مارونو خویندو دا دعا چې ده ډیره زیاته اسانه ده. فایده دا ده چې تاسو کله هم سحر او ماښام د دې دعا د ویلو اهتمام شروع کو، نو ستاسو به ټول حاجتونه الله پاک پوره کړي. د ټولو حاجتونو د پوروالي دپاره یو بهترینه دعا. زما وروڼو خویندو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د ثواب په نیت باندې به نورو دوستانو سره ضرور شیر کوئ. زما وروڼو خویندو کوم کس چې سحر او ماښام وپیري دا دعا وایي: بسم الله الرحمن الرحیم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یو ځل بیا واورئ: بسم الله الرحمن الرحیم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. زما وروڼو خویندو دا دعا سحر او ماښام چې کوم کس هم وپیرې وایي، انشاءالله الله پاک به ټول حاجتونه پوره کړي. یوه ډیره بهترینه دعا، یوه ډیره اسانه دعا وه. یقینا چې زمونږ د هر مسلمان په زړه باندې ډیر حاجتونه دي او دعا به کوو چې الله پاک مو حاجتونه ټول پوره کړي. زما وروڼو خویندو نو دغه یو مختصره دعا وه چې د تاسو سره مې شریکه کړه. د داسې نورو دعاګانو وظایفو دپاره زمونږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.